اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي پاکستاني چارواکو د افغان سوی لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره لیدنه کې د اوربند او تاوتریخوالي پر کموالي او دغه راز د افغانانو ترمنځ د خبرو پر پیلېدو باندې ملاتړ کړی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې په خبرو کې له څو ورځني ځنډ وروسته پاکستان ته تللی و، د سولې له خبرو باخبره یو شمېر سرچینو ویلي چې طالبان او امریکا لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي او اوربند پر کمولو باندې له یو بل سره اختلافات لري. په همدې حال کې د ولسمشري ماڼۍ سرچینې وایي چې خلیلزاد به له پاکستان وروسته افغانستان ته هم راغلی وای، خو ویل کېږي چې خلیلزاد بیرته دوحې ته تللی او ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې اترې پیل سي. سلامونه، وخت پخیر، زه نعمت روان یم او تاسو د تودې خبرې د خپرونې لیدونکي زموږ نننی بحث هم همدغه موضوع ته ځانګړی شوی دی. په بحث کې راسره میلمانه دي د نړیوالو چارو شنونکی احمد سعیدي، د سیمه ییزو چارو شنونکی نور احمد ناصري او د ولسي جرګې غړی نعمت الله کریاب هم په څو شیبو کې زموږ خپرونې ته راسي. پیل به له تاسو وکړو سعیدي صاحب، ستاسو په باور باندې د پاکستان رول ته په کومه سترګه کتل کېږي؟ خلیلزاد ورغلی پاکستان ته، افغان چارواکو ویلي چې د پاکستان له تګ وروسته به خلیلزاد بیرته افغانستان ته راځي، خو خلیلزاد بیرته دوحې ته رسېدلی. د افغانستان او د پاکستان روابط ته په کتو سره د افغان سولې په تړاو باندې د پاکستان رول څومره مهم دی او فکر کوي امریکا هغوی باندې باور لري او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب آقای ناصری و بیننده سلام عرض ادب دارم. بعد از سفر شما میدونید که بعد از سفر دونالد ترامپ به کابل مذاکرات مستقیم بین امریکایی‌ها و طالبان آغاز شده در دوحه و بعد از حمله بگرام به طور موقت مذاکرات توقف پیدا کرد و آقای خلیلزاد رفت. اما عمده ترین به عقیده پیچیدگی ترین مذاکرات است این که امریکایی‌ها با طالبان چی توافق میکنن و قرار معلومات فردا یا دیگه فردا امریکایی‌ها به حیث حسن نیت 5000 عسکر خود از کابل بیرون میکنن، صبا یا دیگه صبا به ایران به طالبان وعده دادن. و در ضمن ازی به همینطور که بین حکومت افغانستان در مذاکرات مشکلاتی وجود داره، همینطور که بین حکومت امریکا و کنگرس و سیاسیون امریکا وجود داره، بین طالبان هم وجود داره. طالبان در این مذاکرات 4 دسته هستند. یک دسته هسته که در قطر هستند، حال ملا برادر در رأس اونا هسته. بله. و یک دسته ازی هستند که طرفداران پسر ملا عمر ملا یعقوب هستند. یک دسته دیگه طرفداران سراج الدین حقانی پسر جلال الدین حقانی هستند و یک تعداد محدودتر طرفداران ملا منصور هستند. بله. این 4 دسته دیدگاه مختلفی دارند و نظریات مختلفی دارند. کسانی که در داخل افغانستان از طالبانی که می‌جنگند تا هنوز حاضر نشدند که بدون قید و شرط به نمایندگانی که در قطر هستند نماینده طالبان لبیک بگن و اطاعت کنند و هیچ نوع ضمانتی وجود نداره که وقتی که امضا میکنه امریکایی ها با طالبان نیروهای داخل افغانستان طالبان رو میگم همه لبیک بگن بپذیرن. مشکلی دیگه است که به خاطر خروج قوت‌های روسیه قوت‌های امریکا و طالبان توافقی به نسبی صورت گرفته، البته امضا نشده. حالا طالبان 2 تقاضا دارن. تقاضای اولی است که خلیلزاد باید ضمانت کنه در اول ماه سال نو عیسوی که در وقتی که امضا میکنن همین قرارداد حداقل بین 15 یا 20 کشور اسلامی حضور داشته باشن و شورای امنیت ملل متحد هم ای را ضمانت کنه که بعداً کسی ازی حرف خود عقب نشینی نمیکنه. بر علاوه که این کار میکنه شورای امنیت ملل متحد هم گروه طالبان رو من حیث یک نهاد سیاسی در افغانستان به رسمیت بشناسه، ملل متحد هم، نه یک گروه توریستی جنگی. امریکایی ها آقای خلیلزاد تا حالا با این توافق نکرده و امریکا میگویه که من یک ابرقدرت جهانی هستم، بسیار به من دشوار است که من بیایم شورای امنیت بگم ضمانت کنه یا کشورهای اسلامی ضمانت کنه. چنانچه ما با افغانستان قرارداد امضا کردیم این کار نکردیم. امریکا تا هنوز به این حاضر نشده. ولی تقاضایی که اجالتا امریکایی از طالبان داره میگویند که شما با آتش بس توافق کنین، آتش بسی همه شمول نه، حداقل در شهرهای بزرگ حداقل توافق کنین. بعداً آماده شین و از خود نشان بدین که ما با حکومت افغانستان مذاکره میکنیم. طالبان چی میگه؟ میگه ما شما باید بیاین که معضله خود، یعنی ما و امریکایی‌ها معضله خود یک طرفه کنیم، ما با شما قرارداد تفاهم به خاطر خروج شما امضا کنیم، بعد از اون ما تصمیم میگیریم که چی وقت با دولت افغانستان بشینیم و چی وقت نشینیم، من مذاکره کنیم. آتش بس هم از روزی که شما امریکایی ها به ما امضا میکنین آقای خلیلزاد یا نماینده شما، از همون روز به بعد
ما هم به شما آتش بس میکنیم، شما هم یعنی خارجی ها هم آتش بس کنیم، اما آتش بسی به دولت افغانستان ما نمیکنیم و مذاکره هم نمیکنیم. زمانی میکنیم که ما مذاکره ما آغاز شه به یک نحوی به تفاهم برسیم. این معضله حالا که آقای خلیلزاد حرف آخر به اسلام آباد آمده، تقاضا داره از مقامات پاکستانی با دارنداشت امکاناتی که دارن فشار وارد کنن که طالبا به یک نحوی آتش بسی نسبی تکرار کنن. فکر کوي اسلام آباد اوس وسلوان طالبان باندې هغه ډول اغیز لري چې مخکې درلود او دوی واحد سویچ په افغانستان کې اوربند امریکایانو سره وکړي افغان حکومت سره؟ باور می است که اسلام آباد بی تاثیر نیست، اما در او حد نیست که همه مشکلات یک شبه حل کنه. من خیال میکنم که هنوز اسلام آباد میخواه از این بنبست، از این مشکل به یک نحوی بهره برداری کنه، توجه امریکایی‌ها رو به طرف خود جلب کنه. به هر صورت گپ می است که با این رفتنهای آقای خلیلزاد، با این تفاهم نامه‌ای که میشه، با این اسلام آمدن ولو که مردم افغانستان بشنوه، ولو که بین طالبان و آقای خلیلزاد قرارداد یا تفاهم نامه هم امضا شه، ما هرگز صاحب صلح سرتاسری و آرامش در افغانستان نمیشیم. جنگ به نحو دیگری، با شیوه دیگری، با طرح دیگری ادامه پیدا می‌کنه. ډیر زیات مننه. ناصري صاحب ستاسو په باور باندې قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخکې خو ویل کېدله چې په تیرو 9 پړاوونو کې تیر دور کې چې 9 پړاو خبرې ترسره سوې، دوی ویل چې موافقې ته ډېر نږدې سوي دي چې همدغه موافقه یوازې لاسلیک کړي، نور یې کار خلاص سوی دی. اوس پر څه باندې خبرې روانې دي چې دواړه لوري تر اوسه پورې همدغه هوکړې ته نه دي رسېدلې؟ اساسي ټکی د دوی د اختلافاتو څه دی چې په هغه باندې دوی هوکړه وکړي چې بالاخره همدغه هوکړه لیک لاسلیک کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درانه استاد ته، تاسو درانه شخصیت ته، ستاسو درنو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروسته دغه څخه زه د 300 لورو په نیت کې شک وینم، هم د امریکایانو په نیت کې شک وینم، هم د طالبانو په نیت کې شک وینم، هم د افغانستان د دولت. بیا ممکنه ده چې همدغه هوکړه لیک لاسلیک سي؟ که هوکړه لیک لاسلیک کېږي، ګوره طالبانو یو شرط دا دی چې د افغانستان د حکومت سره اوربند نه کوي او د امریکایانو سره اوربند کوي. وختې چې د افغانستان د دولت سره اوربند ونه سو او د امریکا د متحده ایالاتو د پوځو د جنگ په هکله باندې لاسونه وتړل سوه، زه فکر نه کوم چې ډېرې ورځې دي د افغانستان دولت ځان تکیه کړی سي، ورته د طالبانو ته ځان ټینګ کړی سي. د افغانستان دولت دې ته په یو قاضیه هیله باندې دی چې د ټاکنو پایلې به اعلانېږي، یو سری حکومت به جوړیږي. هغه به بعضې ټیمونه دا فکر کوي چې هغه به مشري بې زما په لاس کې او د دغه مذاکراتو، د افغاني مذاکراتو په اصطلاح مشري به زموږ په لاس کې. امریکایان خپل ټاکنو ته متوجه دي، ټرمپ خپل ټاکنو ته متوجه دی چې په ټاکنو کې یو سند د لاسلیک کړی یا جنګ ختم سوی یا نه ختم سوی، لکه د 18 کاله چې د خپل ولسونو ته دغه ویناوې کولې او هغه یې په څه رقم تر رود تږې پرې ایستله، شاید تر ټاکنو پورې بیا هم دوی په اصطلاح دغه وخت کوشي وکړي یا وخت ځان ته راکم کړي. یو کاغذ هم که لاسلیک سي، زما په شخصي نظر باندې د هیڅ لوري سولې ته دغه نه دی. او دا عمده ټکی چې دی یا په اصطلاح خط کرمیس چې دی د طالبانو، هغه د امریکایي قواو وتل دي. فکر کوئ که چیرې مثلا احیانا وسلوال طالبان همدغه هدف ولري، همدغه اساسي شرط ولري چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، بیا دوی له امریکا سره د سولې هوکړه لاسلیک کوي او بین الافغاني خبرو ته راګرځي، امریکا به ومني دغه چې په افغانستان کې دوی خپل حضور پای ته ورسوي د سیمې او امریکا سیاستونو ته په پام سره؟ د امریکا چې یو ستر زبرځواک دی، د هغوی سیاستونه د هغوی سره د هغو د پالیسي سازانو په دماغ کې دي. دوی هره دقیقه کولی شي چې تغییر پذیر اوسي او امریکایان هغه خلک دي په نړۍ کې چې کیدای شي چې د 20 کاله ملګری، د 30 کاله ملګری، د 40 کاله ملګری په یوه ورځ هم د ځان څخه جلا کړي. یعنې امریکایان بالکل خاص خپل ګټو ته او روزمره ګټو ته او دایمي ګټو ته او متوسطو ګټو ته متوجه دي. امریکایان د هیچا پروا نه لري، نه د افغانستان د دولت پروا لري، نه د طالبانو پروا لري، نه د پاکستان تر خپلو ګټو پورې د هیچا پروا نه لري. یعنې موږ دې په دې نه متمکنه کېږو یا د افغانستان دولت په دې باندې نه یقیني کېږي چې دوی داسې فکر کوي چې امریکایان زموږ د غم مړي دي، که په مذاکراتو کې موږ شامل سو که نه شامل، نو امریکایان د طالبانو
سره خبرې نه کوي. هغه خپلې ګټې ته ګوري، هغه خپل موازنې ته ګوري. هر څوک چې هغوی ته کار کولی شي، هر څوک چې هغوی ته ګټه رسولی شي، هغه هم ښه نازوي. او تاسې وګورئ امریکایانو میزایل پر راغورځول پر طالبانو باندې، دا غټ میزایل لکه سکار توغندۍ دا یې پر راغورځوله، تیارې یې پر چلولې، ټانګان یې پر چلوله، د بمونو مور یې پر چلوله، هر څه یې چې په وس و هغه یې پر چلول. نن هغه خلک چې د دهشتګرو ته ویل نن مخامخ سره ناست دي ښه کیک و کلچې سره خوري. یعنې د امریکا دغه ته باید موږ یقیني ونسو د هغو سیاستو ته او د هغو پالیسیانو ته چې امریکا به داسې وکړي، امریکا به داسې وکړي، امریکا به داسې وکړي. امریکا په اسانۍ سره هر دولت هم خطا ایستی شي، امریکا په اسانۍ سره هر دولت هم تقویه کوی شي، امریکا په اسانۍ سره هر دولت هم د پښو راغورځولی شي. دلته اوس حکومت څومره متوجه دی او خپل وسلوال طالبان څومره متوجه دي چې امریکا یوازې دلته خپلې ګټې په همدغه پروسه کې ترلاسه کول غواړي؟ نه د افغانستان ګټو ته ګوري ستاسو په باور باندې، نه د طالبانو ګټو ته ګوري او نه د اوسني حکومت ګټو ته ګوري. اوس څه غواړي امریکا په افغانستان کې ترلاسه کول؟ یې څه غواړي؟ غواړي هماغو ګټو ته چې په افغانستان کې دوی لري د طالبان له لارې ورسېږي او که یا د اوسني حکومت له لارې؟ تاسې وګورئ، تاسې د افغانستان د دولت خبره وکړئ چې د افغانستان دولت څونه دې خبرې ته پاملرنه لري. زما په شخصي نظر اوس حالاتو ته په کتو سره هیڅ دې خبرې ته متوجه نه دی. د افغانستان دولت هیڅ توجه دې خبرې ته نه لري، پاملرنه دې خبرې ته نه لري. راغلو طالبانو ته. طالبانو چې هغه هیله ده چې د امریکایانو سره لاسلیک وکړي، نو پر دې خلکو خو بې لاسو موږ غښتلي، نو د طالبانو ګټه ده په دې کار کې. او پاتې شو تا د ولسونو خبره وکړه. ولسونو ته نه امریکایان، نه طالبان، نه د افغانستان دولت، هیڅوک د ولسونو پروا نه لري. ولسونه مري، د هغسې به نور هم پسې مري. دوی به د هغه خلک به په ضدي مرمیانو کې ناست دي، کیک و کلچې به ورته پرتې، میوې او غلې او دانې به ورته پرتې او غوښې وریجې به خوري، هېڅ پروا نه لري. لکه اوس چې ته ګورې د ورځې 200 نفر د افغانستان خلک وژل کېږي. کم یې وایه پاملرنه کړې ده. امریکایان چې مثلا د حملې خبره کېږي چې یا د افغانستان دولت کوي یا امریکایان کوي، خو طالبانو باندې هم حملې چالانه دي. فکر کوي همدغه احتمالي کېدونکې هوکړه یو لوبه ګڼي او که یا په رښتیني ډول باندې د افغان جګړې د پای ته رسولو لپاره یو هڅه ده؟ که د امریکا متحده ایالات د وتلو نیت ولري چې نه لري، یعنی تر سلو اضافه هیوادو کې چې هغه په ډیموکراسۍ باندې هم سمبال دي، لکه جرمني، لکه سعودي عربستان، لکه نور هیوادونه، په دیو کې دوی چې هلته هیڅ ډول خطر نسته، نه د ډیموکراسۍ ته خطر شته، نه د تروریزم خطر شته، نه د مواد مخدر خطر شته، نه د بل شي خطر شته، د دوی ځواکونه هلته پراته دي. نو که چیرې بیا هم امریکایان دې ته زړه ښه کړي چې د افغانستان په سلو هیوادو کې پر دوی باندې مصرف نه غمیږي، پر دوی باندې بودیجه نه غمیږي، یو په افغانستان کې پر دوی باندې بودیجه غمیږي. زه هیڅ مطمئنه نه یم چې امریکا او امریکایان دي د وتلو هوډ ولري. په داسې نکته یې چې په ډېر زحمت باندې لاسته راوړې ده، والتې نظامي هډې پکښې مستقر کړي دي او خلک، ولسونه، دولت او مخالفین ټوله یې د پښو غورځولي دي، په کومه حالت کې پراته دي. او په داسې حالت کې زه فکر نه کوم که دا وکړلي لاسلیک هم سي. تاسې وګورئ لوړپوړي جنرالان، لوړپوړي امریکایي مشران دغه د خلیلزاد طرحې سره موافقه نه لري، د هغو سره هغه ردوي. او ډېر جنرالان تاسې وګورئ د امریکا لوړپوړي جنرالان دا خبره کوي که چیرې دا موافقه لاسلیک هم سي، د امریکایانو د وتلو او نه وتلو سره هیڅ اړه نه لري. نو زما په نظر باندې زه د امریکا په نیت چې د افغانستان ته یا سوله راسي یا د افغانستان شیرازي پکښې راسي یا د یو ښه حکومتوالي پکښې راسي، زه د امریکا په نیت کې شک لرم. ډېره زیاته مننه. سیدي صاحب، ستاسو په باور باندې که چیرې مثلا وسلوال طالبان سره همدغه هوکړه لاسلیک شي، د افغانستان لپاره به یې ګټه څه وي؟ په افغانستان کې امریکا څه ترسره کول غواړي؟ مثلا تر اوسه پورې که د سولې روانو مذاکرات وګورو، هغه نهایي پایله څه کېدلی شي چې افغانستان یا افغانانو ته یې ګټه رسولې وي؟ باور می است که اگر طالبان با دولت افغانستان حاضر نشن که مذاکره کنه، آتش بس نکنن، مذاکره که بین امریکا و طالبان امضا بشه یا صلح بشه و امریکایی و طالبی هست، تاثیرش به ما هیچ نیست، به نفعی نیست. ولی در حال حاضر طالب هم حاضر نیست که به ما دولت افغانستان نشست داشته باشه و مذاکره. از طرف دیگه طالب در سیاست‌هایی که طی 1 سال در منطقه بازی شده، از سیاست‌های بین‌المللی طالب جایگاه بزرگی پیدا کرده، یعنی انکشاف کرده، رشد کرده، تقویه شده من حیث یک نیروی مطرح در قضایای منطقه، حتی نه در قضای افغانستان.
بنان طالب اونقدر حسن نیت نداره. داره که بیای به دولت افغانستان یا به آقای قینی یا به دکتر عبدالله یا به کسی دیگه تسلیم شه، دستاخر بالا کنه بگه من پیاده دفتر شما میشم. بله، طالب چش لپاره سوله کوي؟ من باور می است که طالب تشویشش ای است که اگر امریکا باشه ما نمیتونم قدرت کلش تصاحب کنم. با حضور امریکا ما نمیتونم نظام سقوط بدم. خلاصه. فکر کوي امریکا هم دا ورسره مني چې دوی له افغانستان څخه خب وځي؟ امریکا هم شاید احتیاط کنه، دیگه احتیاط کنه، دقت کنه، ولی طالب میگویه که اگر امریکایی نباشه این دولت من به طی یک هفته ختم میکنم، قدرت کل میگیرم. من به یقین هستم که طالب پشت کل قدرت میگرده، نه گوشه از قدرت، نه شراکت. طالب به شراکت باور نداره، به تصاحب قدرت باور امریکا داره. په دې برخه کې څه وایي؟ امریکا پر همدې باندې باور لري چې طالبان ته نیمایي قدرت ورکړي او که یا د دغه نظام جزئی وګرځوي؟ آرزوی امریکایی است که یک مذاکراتی بین الافغانی آغاز شه به هر نحوی که مربوط به این نشه که دنیا اعلان کنه که امریکا شکست خورده و ترک کرده. یعنی به اصطلاح به نحوی آبرومندانه ما بتونیم پا خود از دیگه بکشیم. این یک بازیه و بازی های سیاسی هم آقای روان بعضی پیچیدگی هایی داره. بعضی پیچیدگی هایی داره که من به این عقیده هستم که اگر امریکا بدانه که سیاست ها و استراتژی های دراز مدت مرا در منطقه با حضور داشت افغانستان طالب میتونه حمایت کنه، مشکلی نداره. یعنی فکر کوي همدا اسلوب ده که یا رښتینی پروسه یعنی باور کنین که اگر امریکا بفهمه که جناب آقای دکتر غنی، جناب آقای عبدالله، جناب آقای اکبرتیار، آقای نبیل و بالاخره طالبا میتونن متضمن سیاست های ما در این منطقه باشن، دموکراسی حقوق بشر به اندازه شلغم پیشان ارزش نداره، منافعشان ارزش داره، ولی اونا ارزیابی میکنن اگر بفهمن که طالب دیگه به روی ما شمشیر نمیکشه، منافع ما را در این منطقه ضمانت میکنه، صبح با طالب جور بیان نظام سقوط بیاد. بله سیدي صاحب، اوس اساسي پوښتنه دلته اوس د افغانستان راتلونکی برخلیک په چا کې روښانه ویني؟ مثلا که چیرې امریکا وغواړي همدغه طالبان راولي پر سر د واک باندې، په دوی کې د افغانستان راتلونکی برخلیک روښانه وي، او که یا اوسنی حکومت بیرته پاملرنه وکړي همدغه حکومت پر واک باندې راولي، یا دواړه سره منسجم کړي، د دواړو ترمنځ یو ګډ حکومت راولي؟ ببینین با گذشت اضافه تر از 18 سال ما شما میدونید که 4م انتخابات ریاست جمهوری داشتیم، چقدر رسوایی است. انتخابات پارلمانی با چقدر دنیای متمدن هم از ما خسته شدن. بی عقیده هستن که افغان ها لیاقت هیچ چیزی ندارن، نه لیاقت دموکراسی دارن، نه مردم سالاری دارن، نه انتخابات دارن. یک روز یک گپ پارلمان فیصله میشه، سواش جنگ میشه. دنیا هم از ما خسته شده. میگی مردمی نیستن که کشور خود بتونن و ما عادت گرفتیم خارجی های توکت، خارجی های توکت، خارجی های توکت. حالا اگر ما هم از جای طالب باشیم، مثلا ما همین لحظه اعلان کنیم مثال ایوازی طالب که ما با دولت افغانستان کدام دولت، کی ضمانت میکنه که فردا حکومت آقای قینی است یا حکومت آقای عبدالله است یا حکومت کسی دیگر است؟ این ضمانت وجود نداره. طالب هم شاید انتظار بکشه که ببینیم آیا کسی از نگاه قانون اساسی با ارزش‌های انتخابات به قدرت میرسه، چی ضمانت میکنه. بازم اگر همین امریکایی‌ها نباشن، فرض میکنیم من ملا هیبت الله یا حقانی ما اومدیم به دولت مذاکره کردیم، بدون زور خارجی همین حکومت توان زیر داره که امنیت ما رو بگیره؟ همدغه حکومت کې اوس پوښتنه دلته په همدغه حکومت کې همدغه جرأت شته چې د یو سیمه ییز قومندان په نیولو کې دوی تر تقریبا سهار او دوه شپو حالا شما ببینید خوب شد. مثلا آقای نظام الدین قیصری یک وقتی از قومندان‌های مشهور ملیشه بود در شمال با تمام قدرت. دولت رفت با بسیار زد و کندور گرفت، من حیث یک جنایتکار و چی و چی و چی آوردن به کابل. مدتی به حبس بود، کسی او را نمیدید. بعدن خانه نشین کردن، بعدن این دولت با چکچک و ریاله کرد که قهرمان است. باز امروز دورش محاصره کرده. حالا کی پرسان کنه که اگر همی آدمی خرابی بود، اگر آدمی خوبی بود چرا گرفتارش کردین؟ اگر باز آدمی بدی بود چرا او رها کردین؟ کسی نیست از دولت پرسان کنه، خود دولت متاسفانه خجالت نمیکشه. یعنی تاسو همدغه حکومت باندې دومره باور لرئ چې همدغه حکومت دې وتوانیږي بیا له وسله طالبان سره د سولې مذاکرات مخ ته یوسي؟ بر علاوه که من باور ندارم، طالبان باور نداره. همین لحظه طالب مثال گفتم جناب ناصری صاحب، طالب آمد مثلا آمد شست طالب امنیت کار داره، این دولت توان امنیتش داره، توان جای دادن به کار داره، توان مصرفش داره، توان ادارهش داره.
دولت که خودش توان نگاه کردن خود نداره، دولتی که بین خود تمام روز به خاطر یک انتخابات بشت و یخن هستن، گیربان یکدیگر میگیرن، دشنام میگیرن، دشنام میتن. با خدا قسم کست که من به این روزا ویزای انتخاباتی که میشه هیچ گوش نمیگیرم. آدم اونقدر خجالت میکشه، اونقدر یعنی در این کشور به خاطر قدرت اونقدر بی‌حیایی، اونقدر بی‌شرمی، اونقدر بی‌حیثیتی هست که آدم بسیار ننگ آدم یک سرش بس کنه. ډېر زیات مننه. ناصري صاحب، همدغه حکومت څخه تمه کېدلی چې کاهیان وسلوال طالبان او امریکا یو هوکړې ته سره ورسېږي، راوګرځي وسلوال طالبان له همدغه حکومت سره خبرو ته زمینه برابره کړي چې له همدغه حکومت سره موږ خبرې کوو. پر همدغه حکومت باندې دغه باور شته چې وسلوال طالبانو ته همدغه زمینه مساعده کړي یا وسلوال طالبانو سره دغه جرأت وکړي چې د سولې خبرې ورسره پیل کړي؟ تاسې وګورئ په همدغه حکومت کې ویل به چې پاکستان مو انزوا ته بیولی دی، خاکستري لیست ته مو بیولی دی، داسې مو کړي دي، نړیوال یې په بده سترګه پېژني. موږ به پر دې موضوع وویل چې تاسې دا استعداد نه لرئ، دا د امریکایانو کار دی، دا د نورو هېوادو کار دی، دونه ظرفیاتو دونه استعداد په تاسو کې نشته. دوی به خفه کېدل زموږ څه چې تاسو ولې حقیقتونه وایاست. کوم حکومت، د چا حکومت، په کوم چوکاټ کې حکومت، د انتخاباتو په چوکاټ کې حکومت، د ملي وحدت حکومت، اوسنۍ شړېدلې د انتخاباتو شړېدلې پروسه، یعنی حکومت ته د افغانستان ولسونه هېڅ تمه او توقع ونه لري. ته ګوره په دې حکومت کې یو سړی یو نه لسګونه سړي داسې دي چې یا پله خاین دی، بیا ښه سړی دی، بیا خاین دی، بیا ښه سړی دی. یعنی په دغه حکومت کې بدون د محکمې د فیصلې څخه د حکومت داسې نو چې دونه حکومت ضعیفه سي چې یو سړی 4 ځلې تغییر او تبدیل کوی سي، هغه ته به طالب څه اهمیت ورکړي، هغه ته به بل څوک څه اهمیت ورکړي، هغه ته به امریکایان څه اهمیت ورکړي، در حالی چې امریکایان بې وفاترین خلک د نړۍ دي. یعنی په دوی کې هېڅ د وفا شک و شبه نشته. او امریکایان چې اوس ګوري د دوی حالاتو ته، تاسې وګورئ بدبختانه نور ته د ټاکنو پایلې ته پرېږده، د ولسي جرګې چې هلته قانون جوړیږي، هلته یو په ناموس کنځل نه دي سره سوي یو د بله، په ټاکنو په کمیسیونو کې د میډیاو په میزو کې یو په ناموس کنځل نه دي سوي، نور هر څه سوي دي. انسان خجالت باسي چې د خپل افغانیت څخه خجالت باسي، د خپل چې د هغه ثانیې ته ګوري خجالت باسي. تاسې وګورئ بدبختانه یعنی د ورزش په ساحه کې لا موږ اتفاق و اتحاد نه لرو، یعنی موږ د کرکټ په ټیم کې لا موږ اتفاق و اتحاد نه لرو، یو د بله داسې څرګندونې سره کوو. یعنی یو نړیوالې سیالي کې موږ په دې خاطر چې تا ناکامه کړم، ته سر ټیم یې، زه لوبې ټولې بایلم. یعنی موږ دونه ظالم خلک یو، دونه بې استعداده خلک یو، دونه بې ظرفیته خلک یو. وخت چې موږ دونه بې ظرفیته سو، موږ ته به روسیه څه اهمیت راکړي، موږ ته به نور دولتونه. ته ګوره د طالبانو پالیسي داسې منظمه روانه ده. فکر کوئ اوس د افغانستان د راتلونکي په تړاو باندې ما مخکې سیدي صاحب ته وویل چې طالب مهم دی د افغانستان د راتلونکي برخلیک لپاره، او که یا د همدغه حکومت دوام؟ دغه حکومت خو کومه نتیجه ورنه کړه، دې حکومت خو کوم لاسته راوړنه نه درلوده، دې حکومت خو کوم بند راته جوړ نه کوي، د دې حکومت په وجود کې زموږ په دسترخوان د ولس په دسترخوان باندې کومه ډوډۍ اضافه نه سوه، ډوډۍ چې پکښې وه هغه واخیستل سوه، پر انتخاباتو مصرف سوه، پر نورو شیانو مصرف سوه. تاسې وګورئ دا ستاسو میډیا څه چې دا خبرونه، څوک طیارې ځغلی خپل پر سر، څوک موټر ځغلی خپل پر سر، څوک بانکونه چوري خپل پر سر. ډېر د افغانستان دولت په بد حالت کې دی، په ناجوړه حالت کې دی. د ناجوړي هم د یوه مرض څه نه ده، د یوه ناروغۍ څه نه ده، څو ډول ناروغۍ لري د افغانستان دولت. که طالبان واقعا غواړي چې د افغانستان کې سهولت راسي، په افغانستان کې وسایي راسي، په افغانستان کې سوچه اسلامي شریعت نافذ سي، زه فکر کوم چې دوی په ګډه سره راټول سي، چې د جنګ کمبله ټوله سي، دوی په ګډه سره راټول سي، هغه خلک چې د هر موقف ظرفیت لري او استعداد یې لري. تاسې وګورئ بدبختانه چې دغه شکایتونه ګر سره د سړي زړه نه خالي کېږي. د ټاکنو کمیسیون رئیس خپله وایي چې دا انتخابات نه دي، دا مذاکرات دي. نور د دغه دولت څخه د دغو خلکو څخه څه سړی امیدواري ولري، څه تمه ولري. یو غټ 5 بندونه مو درلودی د امریکا
امریکایانو د اتحاد جبهه خلاص وای، یو ترانزیټي برق او لاره مو فعاله وای د امریکایانو د اتحاد جبهه خلاص وای. که موږ موټر هم جوړ کړو، موږ ترهې لرو، د دغو خلکو سره ترهې دي چې پر دا میزو باندې کښېني. موږ د افغانستان دولت ته ترهې لرو چې دغه کار وکړه، دغه مه کوه. د دغه میزو څه ته باور په خدای وکړه چې طالبانو او نورو هیوادو ډېره ګټه اخیستې د دغه سیاسیونو د نظریاتو څخه او د تحلیلو څخه. مګر د افغانستان دولت لکه په غوږ کې چې مختبله ټکول سوي، یعنې هېڅ شی دی نه اوري د افغانستان د خلکو د سیاسیونو. هغه خلک چې طرحې لري، چې وزیران ورته معرفي کړي، د دوی کابینه پوره سي، د دوی هویت معلوم سي، د دوی حیثیت معلوم سي، د دوی کار معلوم سي، د دوی اقتصادي برنامې معلومې سي. د افغانستان دولت خپله په رنځو اخته دی، خپله په تکالیفو اخته دی، خپل په منځ کې سره اخته دی. ته اوس وګوره قیصاري د قیصاري په څونه خبرې پر دې قیصاري باندې وسولې. د افغانستان دولت ورغی ښه په عزت باندې 200 300 400 میله سلا ورته ورکړه د مزار شریف. دغه میډیاو به ویل، دا سیاسیونو به ویل چې قیصاري را روان دی، بیرته ظلم کوي، زور کوي، زیاتي کوي. دولت ول نه کوي، هېڅ نه کوي. بیا نن پرون ټانګان پسې ورسېدل، بیا د وزارت داخلي ویان بیا وایي چې موږ هېڅ خبر نه یو، یا داسې نه ده سوی. نو د افغانستان خلک اوس په پوره پیمانه باندې اعتبار پر دغه خلکو باندې نه کوي، کې کړی و پر هغه باندې پښیمانه دي. ډېره زیاته مننه. سیدي صاحب، د اوسني جوړجاړي لپاره څه کول پکار دی؟ افغانستان څه ډول کېدلی سي مثلا له اوسني جګړې څخه ووځي او له اوسني بحران څخه ووځي؟ طالب یې یوازنۍ لار ګڼي او که نه؟ نه، باور می است که مشکل افغانستان حال در یک بحران سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گرفتار. تحریف بحرانی است که امراض مختلفی به جان و نظام باشه و بحران است. ما چی طالب، چی دولت موجود، چی امریکایی ها به تنهایی هیچ کس این بحران ختم کرده نمیتونه. زمان این بحران ختم میشه که مجموع مردم افغانستان، دولت افغانستان، زمامداران افغانستان، ملت افغانستان با طالبا، با گروه های متخاصم به همکاری جامعه جهانی راهی را ارزیابی کنن و دریابن که او راه برای نجات مردم افغانستان باشه. اگر کسی بخواه که به تنهایی می مشکل افغانستان حل میکنم، هیچ کس نمیتونه. نړیوال ټولنه په دې فکر کې ده چې په افغانستان کې هم دغه جګړه پای ته ورسوي؟ خب اول در جنگ ها و در سیاست ها یک منافع است، یک عملکرد و استراتژی است. من به عقیده هستم که قدرت های جهانی زمانی که بدانن که هنوز جنگ به نفع است ادامهش میتن. وقتی که بفهمن که دیگر جنگ به نفع نیست ختمش میکنن. من هنوز تا همین لحظه که به شما گپ میزنم، کشورهایی که در منطقه یعنی در افغانستان حضور فعال دارن، امریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، پاکستان، هند، چین، عربستان سعودی، قطر، ایران، این کشورها تا هنوز در یک خط به خاطر مثال آماده نیستن. هر کس دیدگاه مختلفی داره. مثال میگم، پاکستان بسیار علاقمند است که در افغانستان حکومتی باشه که از آینک پاکستان تعیین شده باشه، مثل حکومت مجاهدین تعیین شده باشه و در ضمن سیاست های پاکستان رو دنبال کنه و هر روز علیه هند سلا گرفته داشته باشه. هند حکومتی میخواد در افغانستان که نقش پاکستان بخی منفی باشه. ایران در افغانستان حکومتی میخواد که امریکا نقش نداشته باشه. امریکا حکومتی میخواد که روسیه و کشورها دو نقش نداشته باشن. این بازی یک کمک پیچیده است، با آسانی هم حل نمیشه. اما راه حل وقتی داره که ما در افغانستان حکومتی که برآمده از آرای شفاف مردم افغانستان باشه، مردم افغانستان به دفاع از او باشه، به مردم خود راست گفته باشه، دروغگو نباشه. من به این باور هستم که هم امریکایی‌ها هم حکومت افغانستان طی 18 سال اون چی که در جنگ افغانستان گذشته راست نگفتن. حقیقت رو دغه حکومت څخه هیله شته چې دغه حکومت دروغ ونه وایي؟ به خدا اگر اینقدر دروغ کمی راستم بگن ما امید داریم، هیچ راست نمیگن. من تو میگم که من توقع رو ندارم که حکومت سر تا سر راست بگه، یک 20% راست بگه. یک 10% نه ویلی. نه هیچ. به این دلیل سکونیم حکومت از امنیت سر تا سری گپ میزنه. امنیت کجاست؟ اقتصاد خود کفا گپ میزنه کجاست؟ پیشتر جناب ناصری صاحب گفتن که ما پاکستان رو به انزوا آوردیم، حالا نماینده امریکا هر روز پیش پاکستان میره، قصه ما مفت است. کسی به کابل نمیه که از ما پرسان کنه که چی گپ است. از ما خیلی زیاد نمیه. دنیا حتی طالب، ببینین
تقریبا از 1 سال به این طرف مذاکرات شروع داره. کسی تا حال نخری پیاز از دولت افغانستان نپرسیده که تو چیکار هستی، چیکار میکنی، چیکار میکنی. بازم تکرار اینطور است که مشکلی دولت مایه است با همه احترام هر جنایتکاری که از سیاست‌های حکومت، از عملکردهایش ولو غلط هم باشه دفاع کنه، آدمی خوب است، آدمی با عزت است، آدمی با شرف است. اگر کسی انگشت انتقاد ماند گفت که دولت این نقص داره، او خواهان است، جنایتکار است، جنگ سالار است. بنابراین بهترین اگر کسی میخواد به افغانستان زندگی کنه، هر نوع خرابی رو حکومت میکنه بگوید خانه شما آبادات، بچه شما کلان، شما وری رهبرا پیدا نشد. اگر گفت که شما رهبرای بی‌کفایتین، او جنایتکار باید بندیش. این مشکل وجود داره. من آقای روان یک چیزی شما عرض میکنم که من امیدوار از نگاه دینی باید کمی آدم امیدوار باشیم، اما من خیال میکنم که بازی های منطقه و فرا منطقه هنوز رنگ و روغن دیگری میگیرن، هنوز بحث های دیگری وجود داره. من تشویش دارم که اگر وضع شمال مشکل داشته روسیه به تفاوت نمیمونه. شاید در شمال سلابته، شاید کسان دیگری رو تحریک کنن، شاید ما خدا نکرده انتظار جنگ دیگه رو داشته باشیم. ولی تمام تلاش طالب چی است؟ تلاش طالب خلاصی است که به هر قیمت میشه امریکا حاضر شه امضا کنه بره، بعد از اون میدانم چپه کردن حکومت. ډېره زیاته مننه. ناصري صاحب ستاسو په باور باندې وضعیت ته په کتو سره د افغانستان اوسنۍ جګړې ته د پای ټکي ایښودلو لپاره یا مثلا اقلا د دغه جګړې د کمولو لپاره له افغان حکومت سره د طالبانو د جګړې د کمولو لپاره کومې لارې چارې کولی شي چې همدغه جګړه تر ډیره پورې راکمه کړي او امکان د دې شته چې همدغه جګړه کمه شي او یا د جګړې پراخوالي امکان شته؟ وخت چې د افغانستان دولت په ولسونو او تودو کې ځای درلودی، هغوی ته خدمات وړاندې کړي وی. موږ اوبه لرو، زراعت نه لرو، کرانه نه لرو، موږ اوبه لرو، بند نه لرو، موږ معدنیات لرو، پاکر کوو. تاسې خپله ستاسو د میډیا د لارې ویل سوي دي بار بار چې د خط پاکر تر 50% اضافه خلک تر خط پاکر لاندې ژوند کوي. نو چې موږ په داسې حالت کې یو، موږ په داسې بدبختیو کې، زموږ دولت په داسې بدبختیو کې د هغه دولت څخه چې نه د چا خبره اوري، نه د چا طرحو ته، نه دوی کابینه وکولی سو چې پوره کړي. یو مشکل خو ما درته ویل ډول ډول ناروغۍ دي، یو ناروغي ونه دی. ته فکر وکړه د افغانستان دا اوس دا نن دا اوس امضا شوه د پروتوکول د طالبانو او د افغانستان د امریکې د متحده ایالاتو سره په منځ کې امضا شو. دا اوس هستي دغه اوس دستي د چا سره خبرې وکړي د طالبان؟ د چا سره تیره وشه یا دې په دا ګرد افغانستان کې یو سړی پیدا شي چې دغه سړي سره دې خبرې وکړي؟ د ډاکټر صاحب اشرف غني سره یې وکړي، د ډاکټر صاحب عبدالله سره یې وکړي، د جنرال صاحب دوستم چې نوی د جمهوري ریاست خوبونه او خیالونه ویني، د دې ډاله غږ به هم بیا ته شل شپې یوه میاشت بعد واورئ د دې نوي ډاله غږ چې هلته روسیه پرمخ ته، هلته میلر ورځي، هلته اسدالله خالد ورځي، هلته بل ورځي، هلته بل ورځي. هغه سړی چې 4 کاله د خانم اول په خوله باندې تبید سوی و د دې هېواد څخه، معاون اول د رئیس جمهوري و، مګر دی تبید ژوند یې درلودی په ترکیه کې. د دې ډول غږ به هم بیا واورئ. تاسې وګورئ هیڅ داسې پاینټ نسته چې طالبان د هوکړلیک امضا کې راسي دولت دا اوس دولت یې وویله چې راسئ خبرې سره شروع کړو. د کم ادرس سره یې شروع کړي، په کم امنیت یې شروع کړي، په کم طالب ورته ویله چې موږ ځای ورکوو. یو وخت جمهور رئیس وویل چې موږ ځای ورکوو. د طالبانو ویاند وویله ول دوی دې د ښارینه امنیت تامین کړي، دوی دې د ښارینه امنیت تامین کړي، زموږ امنیت دې نه تامینوي. وخت چې دونه بې اعتباره پروسه وي، وخت چې دونه بې اعتباره کار وي، وخت چې دونه بې ډوانګه حکومت وي چې یو شی نسي سموی، یوه پرېکړه نسي کوی، یو کار سرته نسي رسوی، نه د خلکو اقتصاد سموی شي، نه په دسترخوان کې څه بالابود راځي. تاسې وګورئ دولت د نورمو سټنډارډ اداره لري، مګر هغه د پیسو په مقابل کې پر موږ باندې څه خراب هوا چلیږي. بدیله لارې څه کېدلی شي؟ که له همدغه حکومت سره خبرې ونه سي د امریکا او طالبان ترمنځ کیدونکي څه دي چې د افغانستان برخلیک وټاکي؟ ته ګوره د امریکا
ما مخکې هم درته وویل چې خپل مطلبونه لري، خپل مطلب لري، خپل طالبان اهداف خپل هم مطلب وساتي. لري او افغانستان دولت خپل په کشمکشو کې اخته دی، خپل په جنجالو کې اخته دی، خپل په ناروغۍ باندې اخته دی. وخت چې د افغانستان دولت په دغسې ناروغۍ اخته وي، ناروغۍ چې ډېرې سي انسان وژني، په دولت کې اوس ناروغۍ د حده د پاسه دي، ډېرې ناروغۍ د انسان د وژلو سبب ګرځي. زه فکر کوم چې په افغانستان دولت په دغسې منحول باندې، په دغسې رویه باندې لکه اوس چې روان دی او دوی دغسې روان اوسي، زه فکر کوم چې پایه نه دی ښه. ډېره زیات مننه کاریاب صاحب، تاسو هم ښه راغلاست. سلام دواړو ملګرو ته. خیر اوسې. کاریاب صاحب، ستاسو په باور باندې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې چې څو ورځې وړاندې درېدلې وي د نامعلومو دلایلو له امله، د خلیلزاد سفر پاکستان هغه ویلي چې د افغان سولې په تړاو باندې د پاکستان رول ډېر مهم دی او بیرته قطر ته تللی دی. همدغو خبرو څخه تازه جزئیات چې تاسو یې لرئ د افغانستان د راتلونکي برخلیک د ټاکلو لپاره په ګټه ګڼئ او که په تاوان باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خپل دواړو ملګرو عزیزانو ته، تاسو ته اساسي خبره دا ده، تر هغه پورې چې د هر څه ګونګ او د پردې شاته پاتې، هم به زم په شک کې یم، هم به ته په شک کې، هم به دا ملت په شک کې. 9 میاشتې 10 میاشتې پرله پسې خبرې او بیا یوه کوچنۍ پیښه رامنځته کېدل، یا په قصدي ډول او یا داسې څوک چې شته دی د دې پروسې د خرابۍ دپاره کار کوي، بیا خبرې په څټ لاړې شي او بیا نورو هیوادونو ته مراجعه کول دي. زما باور دا دی تر هغه پورې چې هغه اصلي مبدا د کوم ځای نه چې دې وطن ته اور لګېدلی، د کوم ځای نه چې دا ولس بدبخته کیږي، هغه ځای سم کلک نه نیول شوی، نو یو قدم به په قطر کې، یو به په اسلام آباد کې، یو به بیا په بیجینګ کې، یو به بیا سعودي عربستان ته ځو. حل لاره دا د نړۍ چې وغواړي، امریکا یې وغواړي، دا کشاله حل کولی شي. بل امریکا له مجبوریته نه غواړي، او که یا نه غواړي چې په افغانستان قصدي کې نه غواړي، کې د مجبوریته غواړي. څه مجبوریت یې دی چې د چین سره ډغره وهلی شي، چې د امریکا سره شي کولی، دا د نړۍ بر قدرت دی، دا موضوع نشي حل کولی. خو زه فکر کوم چې قصدي نه غواړي. بل د دوی ګټې په جګړه کې د اوسني وخت کې د سیمې او نړۍ سیاستونو او حالاتو په کتو سره اوس امریکا غواړي چې په افغانستان کې بیا هم په جګړه کې خپلو ګټو ته ورسېږي، او که یا د افغانستان په امن کېدو کې ګټه خو په امن کې ده، ولې د سیمې دلته هغه قدرتونه چې امریکا ورسره په ټکر کې ده او امریکا یې ځان ته یو ګواښ احساسوي، هغه که ایران دی، که روسیه ده، که چین دی، هغه د سیمې هیوادونه دي. ګر چاپیره د همدغو ځایونو نه په نورو سیمو کې شته دی، دلته یې هم پاتې کېدل غواړي، یوه پلمه شته دی. تاسو وګورئ اوس واشنګټن پوسټ وایي امریکایي چارواکو خپل ولس ته د افغانستان د جګړې په اړه دروغ ویلي چې رښتیا هلته هر څه په سم لوري روان دي، په سم لوري نه و روان. دواړو لورو کې ټګي شته دی، هم د امریکا نور چې ظاهرا ورته متحدین وایي او د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي، نه هغه خفه کوي، نه د دې ځای نه خپله خپه وباسي. بدبختي به ټوله همدې وطن ته راځي او تل به موږ وژل کېږو. که یوه سمه پالیسي، یوه سمه ستراتیژي او هغه څه چې د دې ملت په ګټه دي هغه رامنځته نه شي، زه فکر کوم موږ به تل په همدغه شان ابهام کې یو، تل به په شک کې یو، او تل به بیا د نورو دروازې ټکولي چې سوله راته راوړي. بله اوسني وخت کې خو امریکا هم ویلي دي، طالبانو ویلي دي چې نږدې تقریبا 2 اونیو کې به د طالبانو او امریکا ترمنځ همدغه د سولې هوکړه لاسلیک کېږي. که چیرې افغان حکومت همدغسې بې خبره پاته سي، همدغسې ناویلی پاته سي، د همدغه هوکړې لاسلیک کېدل د افغانستان پر راتلونکي برخلیک باندې څه ډول اغېز شیندلی سي؟ همدغه هوکړه د افغانستان د راتلونکي برخلیک د روښانتیا لپاره مهمه ګڼي، او که یا افغانستان د یو بلې جګړې دور ته ورټېل وهل دي؟ زما باور دا دی چې دا د افغانستان د کشالۍ حل نه دی چې امریکا او طالب د خپلو کې سوله وکړي. که دوی وکوله ولې دلته جګړه راوسته؟ ولې د 2000 لومړي کال نه په هغه لومړیو کې نه ورسره کېناستل؟ اوس هم مایي چې د اوبو راوباسي تازه دی. موږ چې څومره قرباني ورکړې، موږ چې څومره ووژل شو، موږ چې څومره بې عزته شو، څومره مو وقار تر پښو لاندې شو، دا به په خپل ځای پرېږدو. خو که د افغانستان د حکومت نه پرته هلته
خبرې کیږي او یو موافقه کیږي دا بې ګټې ده. همدغه بې حکومت ګټې په دغه دې ظرفیت لري چې طالبانو سره اوسني خبرې وکړي؟ خامخا یې لري دا ظرفیت، خو چې نه لرلی نو دا دومره د جګړې مدیریت، د دې وطن اداره کول اختیار نشته دی، دا په څنډه کې ساتل کیږي. وخت کې چې دوی ته واک ورکړی شو، دوی په خبرو کې ګډون وکړو او بیا یې د سولې مخالفت کوو، دا ملت به بیا د دې حکومت په وړاندې ودرېږي. اوس خو څنډه کې ساتل شوی، نو چې بې خبره پاتې یوازې کله کله یوه اعلامیه او یو متن یو توافقنامه راوړي، ښکاره یې کې ورته او د امضا دپاره یې نه ورکوي، باور پرې نه لري چې دا ته خلکو ته ورکوي، بیا رسوایي رامنځته کیږي. نو باور د کومه شو، خو د دواړو لورو ترمنځ باور نشته. د دغه باور د رامنځته کېدو دپاره تر هغه پورې چې افغانان خپلو کې نه یې کېناستلي، خبرې نه یې کړي، ځکه دا جګړه د افغانانو خپل منځي ده. امریکا راغلې ده 20 کاله دلته وشو، نوره به شاید نه پاتې کېږي، او هغه چیزي موږ نه غواړو چې یوې بلې جګړې ته ورشو. موږ غواړو هغه ترهګرې ډلې چې دوی یې شمېر ورکوي په افغانستان کې، د هغوی د ټولو سره یا خبرې یا یې په وړاندې درېدل، دا که ونه شي جګړه د سولې تفاهم به وشي، خو دلته به ثبات نه راځي، دلته به ټیکاو نه راځي. د دغه ټیکاو د رامنځته کېدو دپاره یو ستراتیژي او یو میکانیزم پکار دی. که هلته توافق وشي، بندیان د طالبانو د افغانستان د حکومت په زندانونو کې دي، بیا یې څنګه ازادوئ؟ ډېره زیات مننه. د حل لارې چارو لپاره بیرته تاسو ته راګرځو کاریاب صاحب. سعیدي صاحب، د حل لارې چارو په توګه باندې څه ډول کېدلی سي همدغه حکومت د امریکا او طالبانو د خبرو په چوکاټ کې ورګډ کړی سي، د دوی سره په خبرو کې یو ځای سي، تر څو د افغانستان د راتلونکي برخلیک لپاره درې سره اړخونه په ګډه باندې کار وکړي؟ من بار گفتم که اگر امریکایی‌ها میخواستن حکومت افغانستان دور نمیزدن، یعنی در حاشیه نمیراندن. از اول که مذاکرات طالبان علاقه داشتن میگفتن که همزمان مذاکرات و مذاکرات دولت افغانستان با شما شروع کنیم. امریکایی ها در مقابل دولت افغانستان بی‌اعتنایی کردند. زمینه اپوزیسیون افغانستان آماده کردن که با طالب ببینه، خودشان دیدن، کشورهای دیگر آماده کردن، اما به نام نماینده دولت هیچ کس اجازه ندادن. در حدود 1 سال این دولت در حاشیه است، از طریق رسانه‌ها میشنوه. حالا اگر این دولت امریکایی پافشاری کنن که ما با شما قرارداد امضا نمی کنیم، ما تاریخ خروج خود تعیین نمی کنیم تا وقتی که شما آماده آتش بس و مذاکره با دولت افغانستان نشید. همچو گپی را امریکایی ها تا هنوز اکیدا نگفتن. ولی مشکلی دیگه ما، مشکلات اقتصادی سیاسی که دامنگیری ما هست، ما مردم بیچاره هستیم. امروز یک محفلی بود به ارک، جناب رئیس جمهور مسائل اقتصادی رو گزارش میداد. باور کنین که سفیر انگلیس و امریکا هم تو ششته بودن و من میدیدم که دولت ما به اونا گزارش میداد. به بسیار خوشحال میشدم که جناب رئیس جمهور همچون گزارش کاری را به پارلمان افغانستان میداد، به مردم افغانستان میداد. هر دو سفیر ششته بودن مثل پادشاهای بی تاج باری ششته بودن و مسئولین با چی میگفتن؟ جناب سفیر صاحب ما تو کردیم، جناب سفیر صاحب. ما مجبوریت های بیچاره هستیم. اقتصاد ما از کجاه؟ سیاست ما از کجاه؟ اوس لاره چاره څه کېدلی سي چې مثلا همدغه پروسه په یو ډول باندې د افغانانو لپاره دغه سلور ته ولاړه سي چې ټول پکې همدغه قربانیو څخه ځانونه اون چرا که در اخیر میگم البته یک ارمان است، یک آرزو است، ولی میدانم که نمیشه. ارمانی می بود که امریکایی ها، کشورهایی که در منطقه دخیل هستند، حکومت افغانستان، مردم افغانستان، پارلمان افغانستان همه یک جا در مذاکره میشستن، به یک تفاهمی بین الافغانی و منطقوی میرسیدن که ای آرزو را محال خام است و خیال است و جنون. ډېر زیات من ناصري صاحب څه کېدلی سي چې د وسلوال طالبانو او امریکا ترمنځ همدغه خبرې بالاخره نتیجه ورکړي او وسلوال طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو زمینه مساعد است؟ دغسې د خبرو زمینه چې دواړه لوري یو بل ته قناعت ورکوي په افغانستان کې د اوربند لپاره زمینه برابره سي. مجبوریت‌های بیچاره هستیم. اقتصاد ما از کجاه؟ سیاست ما از کجاه؟ اوس لاره چاره څه کېدلی سي چې مثلا همدغه پروسه په یو ډول باندې د افغانانو لپاره دغه سلور ته ولاړه سي چې ټول پکې همدغه قربانیو څخه ځانونه اون چرا که در اخیر میگم البته یک ارمان است، یک آرزو است، ولی میدانم که نمیشه. ارمانی می بود که امریکایی ها، کشورهایی که در منطقه دخیل هستند، حکومت افغانستان، مردم افغانستان، پارلمان افغانستان همه یک جا در مذاکره میشستن، به یک تفاهمی بین الافغانی و منطقوی میرسیدن که ای آرزو را محال خام است و خیال است و جنون.
ډېره زیات مننه. ناصري صاحب څه کېدلی سي چې د وسلوال طالبانو او امریکا ترمنځ همدغه خبرې بالاخره نتیجه ورکړي او وسلوال طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو زمینه مساعد است؟ دغسې د خبرو زمینه چې دواړه لوري یو بل ته قناعت ورکړي او په افغانستان کې د اوربند لپاره زمینه برابره سي. که چیرې د افغانستان دولت راولاړ سي او د افغانستان دولتیان راولاړ سي چې په هغه کې دغه ټیمونه دي دا سره کښېني اتفاق وکړي اتحاد وکړي بیا هم لکه جناب کریاب صاحب چې وویله بیا هم ولسي جرګه په مابینځ کې راواچي او ولسي جرګه هم بېدا ده ولسي جرګه راولاړه سوې وایي د دې په منځ کې د خرخواهي دپاره دې ورتې ویلي وایي چې هلاکېږي د هلاکت وخت مو رانږدې سوی دی دولتیانو ته هلاکېږي د هلاکت وخت مو رانږدې سوی دی او په عین وخت کې نور سیاسي شخصیتونه ټوله سره راټول سي په یوه میز باندې دغه مشکلات لکه پاکستان کې چې مشکلات او ستونزې راسي که د پاکستان خبره وي نو هغوی وایي سبسې پیل پاکستان یعنی د ایمانه د لمانځه نه د هر څه نه اوله پاکستان که زموږ دغه اوسني حکمرانان چې پر موږ خدای پاک مقرر کړي دي دغه سره کښېني د ځان غوښتونکي سیاست پرېږدي او دوی پر یوه ټغر باندې سره کښېني دغه غټې غټې ستونزې چې د دوی په منځ کې دي دا یوې خواته کې امید شته چې د افغانستان خلک د یو سولې یو دغه یو شی په خوله باندې یو ذایقه په خوله ورسي او که نه یې د هغه بدبختي به وي د هغه نافرماني به وي د هغه چې ما مخکې وویلې چې یو سړی به په یوه دوره د حکومت کې 4 واره مجرم او 4 واره اتل ټاکل کیږي د هغه به حالت د هغه به بدبختي او هغه 50% د فقر لاندې چې خلک ژوند کوي د هرې ورځې په تېرېدو سره به د هغوی فیصدي مخ پر لوړه رواني یوازې اتفاق او اتحاد او یووالی د افغانستان دولتیانو ته پکار دی. ډېره زیات مننه. کریاب صاحب ستاسو په باور باندې اوسني حکومت ته څه کول پکار دی چې امریکا ته هم دغه قناعت ورکړي چې د خبرو په چوکاټ کې دوی هم ور داخل سي او بالاخره وسلوال طالبانو سره دوی خپله د خبرو زمینه مساعده کړي؟ حکومت زه فکر کوم حکومت خپل هغه د سولې دپاره چې کوم څه په کار وو هغه اخلاص د نیت یې کړی باوجود د دې ټولو انتقادونو او نیوکو د انس حقاني غوندې د یو چا د سولې په خاطر خوشي کول د امریکایي استادانو دا یوه ضمني خبره وه ولې که تاسو وګورئ چې مخکې د قطر د سولې په هغه نومونو کې د انس حقاني نوم راته چې دی د مذاکراتي ټیم غړی دی دا لا پخوانی خبره وه یا د دیو د سلګونو نورو بندیانو خوشي کول دا یو حسن نیت اوس په کار دا د طالبانو ته د افغانستان حکومت خبرو ته چمتو دی بې قید و شرط یې کوي ورسره هلته هغوی ته یو څوک په غوږ کې ووایي چې کاکا کلک شه چې د افغانستان حکومت نه بلکې د کابل د ادارې په توګه یاد کې یو خبرې نه کوي تر څو پورې چې دواړو لورو انعطاف نه یې کړی د دې ولس د وینې د تویېدو د مخنیوي دپاره هم طالب ته پکار ده چې راشي زه باور لرم دوی راځي یو وخت کې به نه هغوی تک سپین مسلمانان نه به دلته دا تک تور کافر پاتې شي په یو دسترخوان به ناست خو موږ به ډېرې ککرۍ پکې رجولي موږ به ډېرې میندې بورې کړي یو به د ستاسو د قندوز د یو عسکر قصه وانه اورېده چې خپل ورور یې راغی په پوسته برید وکړه او خپل ورور یې پکې وواژه بیا یې څومره ورته په چغو ژړل دغه شان یو حالت نه د خلاصون دپاره خپل افغانانو ته د تعقل نه کار اخیستل پکار دي هم حکومت ته هم طالبانو ته چې د غزني غوندې بیا دا پیښې ونه شي چې 15 عسکر پکې ووژل شو سبا که سوله راځي هغه لوري ته څه ګټه ده او د لوري ته څه ګټه ده هغه یتیمان بیا د دې وطن په خزانه باندې سرباری دی. ډېره زیات مننه ستاسو ټول د راتګ څخه قدرمن لیدونکو له تاسو څخه مننه وخت مو پای ته رسېدلی تر بیا ښې چارې ولرئ.